په مخکې ویډیو کې موږ د رینډم ویریبل یا تصادفي متحول مفهوم نه پیل وکړو. موږ وی چې دا په دوه ډوله دي. یو ډول دی ډیسکریټ، یعنی هغه چې ځانګړي یا مشخص یا محدود قیمتونه اخیستلی شي. موږ وی چې ضرور نه چې دا تام عددونه وي، دا غیر تام عددونه هم اخیستلی شي. او دوهم ډول رینډم ویریبل موږ ویلي چې کنټینیوس یا جاری، یعنی هغه چې بې نهایت قیمتونه ځان ته اخیستلی شي. او د کنټینیوس رینډم ویریبل مثال موږ داسې ویلی او د بېلګې په ډول که چیرې موږ یو تصادفي متحول تعریف کو چې x، یا دا ځل x نه وي، راځو دا ځل داسې فرضو چې y موږ سره تصادفي متحول دی. لوی y عموما رینډم ویریبلز په لویو تورو سره ښودل کېږي. موږ وایو چې y مساوي د لسیج سره سبا ته د وریدونکي باران دقیق مقدار، سبا ته د وریدونکي باران دقیق مقدار. نو اوس موږ نه پوهېږو چې د دې د احتمال د توزیع تابع څه ډول ګراف کېږي، خو راځو موږ یوه تابع دلته ورته جوړوو، بیا د هغې څخه د دې مفهوم اخلو تر څو تاسې پوه شئ چې تاسې څنګه کولی شئ د probability distribution function یا د احتمال د توزیع تابع څخه څنګه مفهوم تاسې اخلئ. دا به شي عمودي محور، دا شو افقي محور. او فرضو چې د دې تابع ګراف یې په دې شکل دی، داسې. دلته د وای قیمتونه دي، یعنی د باران اندازه په انچ سره 0، دلته 1 انچ، دلته 2 انچه، دلته 3 او دلته 4. او په دې لوړوالي باندې دلته موږ قیمتونه ورکو د احتمال. فرضو چې دې ځای کې فرض مثال دا ځای قیمت د دې څو دی 0.5. ښه نو اوس دې ته موږ ګورو او داسې فرضو چې تاسو نه پوښتنه وکړمه چې تاسو ما ته وایي چې سبا به د دې احتمال څومره وي چې وای یا د وریدونکي باران اندازه به دقیقاً څومره وي 2 انچه وي، مساوي له 2 انچه سره کېږي. ښه نو دا احتمال به څومره وي؟ نو نظر هغه ته چې موږ د discrete random variable دپاره کوم د probability distribution function موږ مطالعه کړی وه، د هغې ته په کتو موږ دا اوس داسې معلومولی شو چې موږ راځو 2 انچه دلته باران دی، دا په دې خط باندې پورته راځو، دا چې کوم ځای کې تقاطع وکړه دلته ګورو چې د دې احتمال څو سره مساوي کېږي. دلته خط راځو کېدای شي موږ وایو چې یاره دا خو 0.5 سره مساوي دی، ووایو چې دا تقریبا مساوي 0.5 سره دا احتمال مساوي دی. خو زه تاسو ته وایم چې یاره نه، دا 0.5 نه دی. مخکې له دې چې دا موږ په نظري شکل باندې وګورو، راځو د دې په اړه لږ منطقي فکر کوو. نو تاسو ما ته دا ووایي چې سبا ته د دې څومره احتمال ده چې سبا به دقیقاً 2 انچه په ارتفاع باندې موږ باران ترلاسه کوو یا باران به وریږي. او کله چې موږ دقیقاً 2 انچه باران وایو نو معنا دا چې زموږ 1.99 انچ هم په کار نه دی، 2.01 هم په کار نه دی، 1.999 هم په کار نه دی، یا 2.000001 باران هم زموږ نه دی په کار، بلکې زموږ دقیقاً 2 انچه باران په کار دی. یعنی د 2 انچه ارتفاع خط څخه یو مالیکول پورته هم زموږ نه دی په کار، او له 2 انچه ارتفاع خط څخه یو مالیکول ښکته باران هم د اوبو زموږ نه دی په کار. نو په اصل کې د داسې باران احتمال 0 دی. کیدای شي تاسې دا اورېدلی چې 2 انچه باران وشو، او کیدای شي تاسې دا ومنئ چې رښتیا هم 2 انچه شوی وي، یا مثلا چېرته چې 2.1 انچه باران شوی خلک یې په 2 حسابوي، نو کیدای شي داسې وي. خو اصلا کې دا 2 انچه دقیقاً 2 انچه باران نه دی. نو زمونږ 1.99 هم نه دی په کار، 2.01 هم نه دی په کار، دا هم زمونږ نه دی په کار. یعنی مونږ سره اصلا داسې آلې نشته چې زمونږ د باران هغه دقیقه اندازه راوښیي. عموما مونږ چې څومره شیان جوړو په دقیق اندازه یا په دقیق هغه حد کې مونږ نشو جوړولی. خامخا یو اتوم نیم مالیکول نیم ښکته پورته به خامخا ترنه کېږي. نو په اصل کې مونږ سره داسې هیڅ امکان نشته چې دقیقاً مونږ عین مقدار یا عین شی مونږ جوړ کړو یا مونږ ترلاسه کړو. نو د کنټینیوس رینډم ویریبل په اړه مونږ داسې فکر کولی شو چې که چیرې مونږ وایو چې د دې احتمال څومره دی چې دلته وای دقیقاً 2 دی، نو دلته مونږ وایو چې د وای منفي 2 د وای منفي 2 مطلقه قیمت دا کوچنی وي د یو تفاوت څخه. تفاوت ته مونږ وایو چې 0.1 د دې دواړو ترمنځ، یعنی د وای او د 2 ترمنځ توپیر 0.1 څخه کوچنی وي. د دې احتمال څومره دی؟ که په دې مو سر نه وي خلاص شوی، د دې معنا دا ده چې د دې احتمال څومره دی چې وای به د 1.9 نه لوی وي او وای به له 2.1 څخه کوچنی وي. نو دا دواړه جملې عین معنا ورکوي، دواړه معادلې جملې دي.
نو دا دواړه جملې اوس سره معنا ورکوي. دلته اوس موږ سره یو انټروال په لاس راغی. دلته موږ سره ټول هغه وایګانې پکار دي چې هغه 1.9 او 2.1 ترمنځ وي. نو معنا دا چې دلته موږ ته یو مساحت په لاس راغی. داسې په دې شکل دلته مساحت په لاس راغی. نو اوس دا مساحت ډېر ارزښت لري. که چیرې موږ غواړو چې په دغه انټروال کې د وای د واقع کېدو احتمال پیدا کړو، نو موږ به د دغه منحني لاندې چې کوم مساحت دی چې په دغه انټروال کې موجود دی، دا مساحت به موږ لاس ته راوړو. نو اوس که تاسو معین انتګرال محاسبه کړی وي، نو تاسو پوهیږئ چې د دې سطح د دې برخې مساحت چې دا عبارت دی د دغه ګراف یا دغه probability distribution function لپاره معین انتګرال له دغه نقطې څخه تر دغه نقطې پورې یا دې انټروال څخه تر دې انټرواله پورې. یعنی که چیرې دغه منحني چې کومه وه دلته داسې تېره شوې ده، دې ته مونږ ووایو چې دغه منحني عبارت ده له اف ایکس څخه. دې ته هر نوم ورکولی شي اف ایکس پی ایکس. نو بیا د دې احتمال دا مساوي دی له څه سره؟ مونږ وایو چې دا مساوي دی معینه انتګرال ده 1.9 څخه تر 2.1 پورې د کومې تابع اف ایکس تابع ضرب دی ډي ایکس، په دې شرط چې دغه محور ته مونږ ایکس ووایو. نو دلته دا خبره ډیره اړینه ده چې مونږ په دې پوه شو چې کله یو رینډم ویریبل بې نهایت قیمتونه اخلي یا په یو معین انټروال کې ټول قیمتونه ټول بې نهایت قیمتونه اخیستلی شي، نو بیا د دې احتمال چې مونږ ته به یو معین یا یو دقیق قیمت د هغې په لاس راشي، د دې احتمال مونږ سره صفر ته رانږدې کېږي یا بیخي صفر دی. دا عین داسې معنا لري لکه څوک یو تاسو نه پوښتنه وکړي چې په دغه منحني کې دغه منحني لاندې دغلته یو مستقیم خط دی، د دې مستقیم لاندې مساحت څومره دی؟ یا که نور هم خبر روښانه وکړو، څوک تاسو نه دا پوښتنه وکړي چې دغه مستقیم خط مساحت څومره دی، نو تاسو ورته وایي چې یاره مساحت خو مونږ وایو چې ارتفاع او عرض سره ضربه، نو د دې ارتفاع خو به دا یوه شي. اوس د دې مستقیم خط عرض څومره دی، ډبلوالی یې څومره دی؟ نو مونږ چې کوم مستقیم خط تعریف کړی دی، مونږ وایو چې مستقیم خط هیڅ ډول عرض یا ډبلوالی نه لري، نو معنا چې دې مساحت صفر دی، نو معنا د دې احتمال هم دلته صفر دی. او د همدې منطق په اساس دغه خبره هم له علمي لحاظه سمه راځي چې د یو دقیق یا عیني شی واقع کېدل یا د هغې لاس راوړل دا د دې احتمال مساوي له صفر سره دی. نو ځکه دلته باید مونږ ووایو چې د دې احتمال څومره دی چې مونږ 2 ته ورنږدې شو، بیا په هغه صورت کې دلته مونږ سره یو مساحت په لاس راځي. همدارنګه که چیرې داسې ووایو چې د دې احتمال څومره دی چې مونږ سبا ته د 1 انچ او 3 انچو ترمنځ باران ترلاسه کړو، نو دا مساحت لویږي، معنا چې د دې احتمال هم ورسره زیاتیږي، بیا دا احتمال دغه ټول مساحت څخه لاس ته راځي. همدارنګه تاسو ویلی شئ چې د دې احتمال څومره دی چې مونږ د 0.1 نه لږ باران ترلاسه کړو، بیا به دې ځای ته تاسې راځئ او دغه مساحت به اندازه کوئ، بیا به د دې احتمال تاسو ته په لاس درځي. او تاسو داسې هم ویلی شئ چې د دې احتمال څومره دی چې مونږ د 4 انچه څخه زیات باران سبا ته ولرو، نو بیا به تاسې له دې ځای څخه پیل کوئ او همداسې به ځئ تر بې نهایته پورې که چیرې د دغه منحني لاندې مساحت وي داسې. او دا به بیا دلته یو څنګه وي بې نهایت عدد نه وي، بلکې دلته به داسې یو عدد وي، مثلا وایو چې دلته 10% د احتمال شته چې سبا ته به 4 انچه څخه زیات باران وریږي. او له دې ټولو څخه دا یوه نتیجه باید ستاسې ذهن ته اوس په لاس راشي چې دغه منحني لاندې چې څومره پیښې دي یا پایلې دي د دې ټولو احتمال چې سره مونږ مساوي کړو دا له 100% څخه نه زیاتیږي، دا باید ټول چې سره جمع کړو دا مساوي شي له 100% سره. معنا دا چې که د دې انټګرال مونږ راواخلو د 0 نه تر بې نهایته پورې اف د ایکس تابع انټګرال ډي ایکس دا مساوي کېږي له 1 سره، دغه ټول مساحت چې دی دا مونږ مساوي په 1 سره حسابوو. نو د هغو لپاره ده چې انټګرال یې مخکې نه مطالعه کړې وي. که څوک په دې موضوع باندې نه پوهېږي نو هغوی دومره باید ووایي چې دومره باید پوه شي چې انټګرال د څه شی دی. انټګرال د یو منحني لاندې د مساحت مجموعه ده. نو دې لپاره تاسو کولی شئ د انټګرال نور ویډیوګانې بیا د خان اکاډمي په ویډیوګانو کې وګورئ. او عیني خبره ډسکریټ پروبابیلیټي ډسټریبیوشن ته هم عملي کېږي. راځو دلته موږ یو ډسکریټ پروبابیلیټي ډسټریبیوشن جوړو، یعنی د ټولو احتمالاتو مجموعه دا باید مساوي له 0 سره شي. دلته موږ کولی شو چې دغه مثال راواخلو، د شعر او خط مثال راواخلو، داسې ساده دا یو شو، دا یوه پیښه شوه او دا بله پیښه شوه،
نو دې ته کچېرې مونږ یو ویلې، دا یو دی کچېرې شیر راغی، او دا صفر دی کچېرې خط راغی. دلته مونږ اکس داسې تعریف کړی چې اکس مساوي کېږي له څه سره؟ یو سره او صفر سره. یو چې کله هیډز راشي او صفر چې کله ټیلز راشي. دا دواړه باید مساوي له 0.5 سره وي، یا ضرور نه ده چې دواړه مساوي 0.5 وي. که یو 0.4 بل باید 0.6 وي، خو د دواړو مجموعه باید مساوي بیرته له یو سره شي. او داسې نشي کېدای چې د دې هم احتمال 0.6 وي او د دې هم احتمال 0.6 وي، معنا 80% احتمال وي. بیا په داسې حالت کې د دواړو مجموعي احتمال دا مساوي کېږي 120% سره، کوم چې معنا نه ورکوي. نو دا اوس ډېر اړینه ده چې دا خبره مونږ په پام کې ونیسو چې د probability distribution function دا چې د مجموعه باید مساوي له څه سره وي. دلته د discrete random variable لپاره دا باید مساوي له یو سره وي. 0.5 جمع 0.5 مساوي کېږي له یو سره. همدارنګه په دغلته continuous random variable حالت کې چې دې ته مونږ probability density function هم وایو، د دې لاندې مساحت چې دا باید مساوي له یو سره وي. نو دا موضوع هم دلته پرېږدو. بله ویډیو کې به مونږ د expected value یا تمه کېدونکې قیمت له اصطلاح سره ځان بلد کو.